چې کوم مسلمان مونږ نه کوي د کافر دی. دویم نمبر دا چې جهنميان نه او په جهنم کې د کومي خبرې سوال کیږي. دریم نمبر دا چې هغه انسان چې هغه مونږ نه کوي د تا په حدیث کې 15 کمې سزاګانې ذکر شوې دي. یا ساته د نبی اسلام حدیث مبارک ته او دغه حدیث طبرانی شریف را نقل کړی دی. راوی د دې حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک ته دا صحابي مبارک فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر جهارا. هر هغه انسان چې هغه په قصره هغه قصدن عمدن چې د منسپریک دی مسترکی منز نه کوي د چې د په جهر سره د کفر اعلان وکړو. بل د نبی اسلام حدیث مبارک ته دغه حدیث چې ابو داود شریف را نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بین الکفر والایمان ترک الصلاه. د کفر او د ایمان په منځ کې چې کوم فرق دی هغه منز پرې خدل دی، یعنی کافر منز نه کوي او چې مسلمان هم دغه شان دي شي او دغه کافر او مسلمان په منځ کې چې کوم فرق هغه تر کړی شو هغه ختم کړی شو. نو د وجنه د کافر سره د مسلمان فرق چې دی په دغه منز ادا کول سره راځي. بل الله جل شانو په قران عظیم شان کې فرمایي چې کله جهنميان جهنم ته داخل کړي شي نو دغه جهنميان نه به اول سوال کم کول شي. دغه خبره ذکر الله جل شانو په سوره مدثر آیت نمبر 42 او 43 کې کړی دی. الله جل شانو فرمایي ما سلککم فی سقر، یعنی په جهنم کې با د جهنميان نه سوال وکړي شي چې تاسو په کومه وجه باندې دغه جهنم ته راوستل شي. دغه جهنميان بس وایي قالوا لم نكن من المصلين، او وایي دغه جهنميان چې موږ هغه خلکو چې موږ با منځونه نه ادا کول، یعنی چې کوم یو انسان دغه منځ نه ادا کوي دغه فریضه سر ته نه رسي د الله جل شانه په دغه حکم باندې عمل نه کوي نو خدای پاک جل شانه با دغه انسان دغه بنده جهنم ته گذار کی. هغه انسان چې هغه منځ نه ادا کوي د دې د سزا د پاره نبی صلی الله علیه وسلم مبارک 15 علامې ذکر کړې دي. حدیث حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت کړی دی. دغه صحابي مبارک فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې کوم یو انسان مزن ادا کوي خدای پاک جل شانه به دغه انسان په جهنم کې ویل کندې ته گزار کی او ویل هغه کنده دو چې دغه جهنم په خپل باندې د دغه کندې نه پناه غواړي چې خدای پاک ما دغه کندې ته گزار نکي. دومره خوفناک چې دی کنده دو او چې کله یو منځ گزار مزن کوي یا په دغه منځ کې سستی کوي خدای پاک جل شانه به یو سزا دغه انسان ته ورکړي چې دی به ویل کندې ته گزار کی. دویم نمبر دا چې الله جل شانه بعد دغه انسان دغه تارک الصلاه انسان د عمر نه برکت ختم کی او دا د تندینه بعد د نیک خلقو علامات ختم شي. او دریم نمبر دا چې دغه انسان کله مړ کیږي نو د بذلیل مړ کیږي د بخوار مړ کیږي ته به یو داسې مرګ را درنوي چې باغ باندې بده چې د شرمېږي او هاي افسوس په خلک کوي. او څلورم نمبر نبی له سلام برک فرمایي چې کوم یو انسان منځ نه کوي چې کله دغه انسان ته مرګ را درنوي نو د په داسې حال کې مړ کیږي چې د تبا لوګه محسوس وي نو د چې د وګه دغه دنیا نه درمي. او پنځم نمبر نبی له صلوات و سلام برک فرمایي چې دغه انسان چې منځ نه کوي د خدای پاک جل شانو په داسې حال کې مړ کی چې د تب دومره سخت تند رسیدلی وي کله ټول دنیا سمندرونه راجم کړی شي دریابونه راجم کړی شي او دغه ټول وبا دغه انسان وس دغه انسان دغه تند شدت دغه وبا ختم نه کړی شي. دغه 15 سزاګانې نبی له صلوات و سلام مبارک په حدیث مبارک کې ذکر کړی دي. موږ تاسو له پکار دي چې د منځ پابندي وکړو دا د الله جل شانه حکم دی. موږ تاسو له پکار دي چې څومره نعمتونه الله جل شانه په موږ تاسو باندې کړی دي چې دا غي بدل کی موږ تاسو د الله جل شانه په حضور کې سر په سجود شو او د الله جل شانه کوم احکامات دي په هغه باندې عمل شروع کو. دا کلیپ نور مسلمانان سره شیر کې چې هغه تم نفع او فائدہ ورسیږي. استاد ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.